السلام علیکم ایوریون ویلکم ټو محمد عامر افیشل جی سټوډنټس په لیکچر کې به مونږه په ډیټیل سره خبره کوو ریګارډینګ ټو د اپریټر اورلوډینګ صحیح ده ګوره تاسو ته فتح چې مونږه فولمارفزم چپټر چې سٹارټ کوو مونږه په ډیټیل سره د فولمارفزم باره کې خبره وکړه بیا مونږه دا خبره هم وکړه چې را فولمارفزم سره ټو ټایپس دي زموږ سره کمپایل ټایم فولمارفزم دی او بل زموږ سره رن ټایم فولمارفزم دی تاسو ته ما دا هم ویلو چې را کمپایل ټایم فولمارفزم ته مونږه سټیټیک بایندینګ یا ورته مونږه ارلی بایندینګ وایو او رن ټایم فولمارفزم ته مونږه ډاینامیک بایندینګ یا لیټ بایندینګ وایو صحیح ده نو فور اپریټر سوري په کمپایل ټایم فولمارفزم کې مونږه خبر کړو چې یاره وی کین اچیو کمپایل ټایم فولمارفزم by two ways. Okay, and that is the one is function overloading and the other is operator overloading او the function overloading خبره مونږه په ډیټیل سره حالت وکړه صحیح ده اوس په لیکچر کې مونږه خبره کوو د operator overloading باره کې so operator overloading is very important feature of the OOPS and it is very easy to be learned but if you guys watch this video until the end صحیح ده so what is operator overloading مطلب ګوره تاسو یو دغه درکم ګوره زموږ سره چې کوم پریمیټیو ډیټا ټایپس چې کوم چې مونږه بیلټ ان ډیټا ټایپس وایي لکه مطلب مثلا انټیجر دی فلوټ دی ډبل دی بول دی ټي سی صحیح ده دا زموږ سره چې کوم ډیټا ټایپس زموږ سره بیلټ ان ډیټا ټایپس مطلب دا زموږ سره الریډي بیلټ شوی دی بای د لینګویج اوس چې کوم زموږ سره یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپس لکه مطلب زموږ سره کلاسز دی سټرکچر دی چې هغه موږ سره یوزر ډیفاینډ کوي صحیح ده نو دا کلاس دی یا سټرکچر دی زموږ سره یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپس دی اوس زموږ سره د اپریټر اورلوډینګ چې کوم دی دا اصل کې دا کانسپټ زموږ سره دی چې څنګه مونږه دغه اپریټر او دا اپریټر د کوم فنکشنز چې کوم دی دا مونږه په دی یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپس باندې اپلای کولای شو لکه زه تاسو سمپل هغه در کوم یو اگزامپل لیټ سپوز ما سره دا سیدل تسره لیټ سپوز ما سره دلته زبولی کما چې یو انټیجر a دی او b دی لیټ سپوز صحیح ده اوس زه کومه ته ویلیبل انیشلایزیشن کوم لیټ سپوز د 10 کې زما سره د زما سره a دی پټ a ویریبل زما سره 10 ویلیو د لیټ سپوز b ویریبل کې زما سره 20 ده سیم کله زه چرته سی اوټ کما د دې دوه سم چې a + b زما سره راځي او دا ز پروګرام رن کوم نو سمپل موږ ته ریزلټ شو چې زما سره 30 چې کوم دی هغه د څه شو هغه دی انسر شو صحیح ده اوکې دلته ما تر ایرر رال ایرر دیټ کایند چې مطلب ته الریډي موږ بر پروګرام لیکلی دی نو سمپل به دی به دا نیمز چې کوم دا څه کوم دا به زه چینج کوم صحیح ده اس ان ټي به کوم بر موږ پروګرام لیکلی اوس موږ وروسته چې کوم دی هغه څه کوو هغه موږ ډیسکس کوو صحیح ده یا به ډیسکس کول یس ډیسکس کوو به صحیح ده اوکې نو سمپل کو تاسو ریزلټ کته زموږ سره 30 چې کوم دی هغه زموږ ریزلټ راغی نو ګوره دا زموږ سره الریډي چې کړه د ویریبل مخکې موږ انټ ولیکو نو انټ مطلب دا چې زموږ سره د ویریبل کې چې کوم ویلیوز به سٹور کیږي هغه انټیجر ټایپ والا ویلیوز نو الریډي دا زموږ سره چې کوم انټ او کوم انټیجر دا کوم انټ زموږ سره شیر ډیټا ټایپ زموږ سره پریمیټیو یا موږ ته بیلټ ان ډیټا ټایپ وایو نو اوس الریډي زموږ کله دی باندې یو اپریټر چې کوم دی یو پلس اپریټر په دی باندې موږ سکو هغه دی پلس اپریټر په تھرو باندې موږ د دوه ویریبل چې کوم دی هغه سکل سم کړل نو ډایرکټ بس د پته ولګي چې را د زموږ سره چې کوم اس او ټي د زموږ سره انټیجر ټایپ ویریبل دی او سمپل دا موږ وکړه خو کچرته زو سو غواړم چې نه زه دا کار کوم د زموږ سره کتا سو ګورئ دا دو زما سره آبجیکټ صحیح بار زما سره یو کلاس د امیر کلاس لپاره دا مې دوه آبجیکټس ډیکلیئر کړل کتا باندې کلاس هم وینم چې بیا به چې کلاس چرته نو دا ګور زما سره یو کلاس ته امیر صحیح ده اوس د امیر کلاس لپاره ما سوګلو مین فنکشن کې د لپاره ما چې کوم دی هغه دا کلو ډیکلیئر کړل یو ولا یو آبجیکټ A او آبجیکټ B د دوه آبجیکټس چې کوم دی دا مر د امیر کلاس لپاره ډیکلیئر کړل اوس تاسو مخکې ویل چې کلاس زموږ سره چې کوم د زموږ سره یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی لکه د امیر زموږ سره شته زموږ سره یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی امیر لکه مطلب انټ او فلوټ او بول او ایکسټرا څومره ډبل وکړه نو ټول زموږ سره بیلټ ان ډیټا ټایپ خو دا امیر چې کوم دی د زموږ سره د کلاس نیم دی کلاس زموږ سره یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ وي او دا ای اصل زموږ سره ویریبل دی خو چونکې دلته په دې ټایم کې ورته موږ آبجیکټ زکو او چې مطلب دې زموږ سره کم دی لکه مطلب کا سټرکچر دی کا کلاس زموږ سره یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپس دي نو سمپل زموږ سره اوس دا آبجیکټ چې کوم دی د زموږ سره هم یو ویریبل دی خو دې چې کوم data type is also user defined data type there. No sketcherta if I wanted to add both numbers, let's suppose I am just creating the third variable by name C, the third object صحیح ده let's suppose کزه دې سی ته چرته دا شیم چارته د A او B څخه دا جمع کا مطلب د A objects چې کوم زموږ تر کوم arguments پاس کړي د B object نه دا کوم نمبر زید باندې په خپل نس کې جمع کا نو ګور دلته زموږ سره کوم فایل موږ ایرر راکې ځکه چې دا زموږ سره د امیر چې کوم د یوزر ډیفاینډ ټایپ تاسو کته شي نه په دلته زموږ سره ایرر راغی صحیح ده
دا ایرر ولې راغی؟ ایرر په دې وجه راغی چې دا زموږ سره د آبجیکټس چې کوم دي دا وی can't add them simple like that. Okay, in this process we can't add them in simple process. صحیح ده because چې زموږ سره دې رقم ډیټا ټایپ دی دا زموږ سره شی دا زموږ سره یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی. that's why په لیکچر کې موږ خبره کوو د اپریټر اورلوډینګ او پر اپریټر اورلوډینګ کې زموږ سره بیسیکلی خبره هم دا ده چې زموږ سره اپریټرز چې کوم دي لکه مطلب هغه ته موږ څه کسټم مینینګ ورکو او زموږ سره چې کوم یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی په هغې باندې موږ اپلای کوو. لکه اوس چې کله موږ اپریټر اورلوډینګ وایو نو سیم دغه آبجیکټ اوس موږ د اپریټر اورلوډینګ په تھرو باندې دغه آبجیکټ نه کوم پیرامیټر موږ پاس کړو دغه نمبر اوس موږ د یو بل سره ایډ کوو او تاسو به هغه وینئ. صحیح ده. نو سیمپل ګوره اپریټر زموږ سره ټو ټایپس زموږ سره یونری اپریټر بل زموږ سره باینري اپریټر. نو یونری اپریټر زموږ سره انکریمنټیشن ډیکریمنټیشن یونری پلس یونری ماینس دا زموږ سره یونری اپریټر دی زموږ سره پلس ماینس ملټیپلیکیشن ډیویژن less than equal or less than greater than equal or greater than and so on دا زموږ سره چې کوم دا زموږ سره کم دي دا زموږ سره دی باینري اپریټر. پر باینري اپریټر کې زموږ سره بیا سداسي اپریټر دی چې هغه موږ اورلوډ کول نه شو سره پیزه دانې دي. صحیح ده دا غي خبره موږ وکړو. اوکې اوس راځو چې what is operator overloading. اوکې سو operator overloading definition موږ کوو چې operator overloading allow us to define the way operator works with user defined data types. So ګوره operator overloading سه دا مونږه علاوه مونږ له اجازه راکې to define the way of operator works چې مطلب په کوم طریقه operator works کوي د user defined data types سره د operator overloading شری وي دا مونږه علاوه کوي چې مونږه سو کو چې مونږه زموږ سره چې کوم define لکه دا مونږه د operator overloading شی allow us دا مونږه علاوه کوي to define the way operator works چې مطلب په کوم طریقه سره زموږ سره د operator work وکي with user defined data types د user defined data types سره مطلب په operator overloading کې مونږه دا خبره کوو چې را زموږ سره چې کوم user defined data types دي په کومه طریقه په دغه باندې د اپریټر کار وکي دغه پروسس ته زموږ سره اپریټر اورلوډینګ allow us اپریټر اورلوډینګ موږ allow کوي to define the way of operator works چې په کومه طریقه سره اپریټر کار کوي زموږ سره د user defined data types سره. صحیح ده like classes and structure I already told to you guys. Okay, why use it? موږ operator overloading will use کوو improve code readability and also enable objects for calculation. اوکې چې زموږ سره د کوډ ریډیبিলিټي وکي سیوا شي او موږ آبجیکټس چې کوم دي زموږ سره کوم کمپلیکس ډیټا ټایپس دي یوزر ډیفاینډ ټایپس دي دا غي د کیلکولیشن د فار ایگزامپل A and B دا زموږ سره د آبجیکټس دي. صحیح ده دغه د سم د فار کومه چې پلس اپریټر یوز کو. صحیح ده. اوس موږ د اپریټر چې کوم د ټایپس خبره کوو نو زموږ سره چې کوم د اپریټرز ټایپس اوکې لیټ می اوکې لایک دیٹ. اوکې د اپریټرز ټایپس من خبره کوو نو زموږ سره چې کوم د ارثمټیک اپریټرز چې کوم د پلس ماینس ملټیپلیکیشن ډیویژن زموږ سره ارثمټیک اپریټرز دي. ریلیشنل اپریټر زموږ سره چې کوم د ایکوال دی ناٹ ایکوال دی لیس او ګریټ. اوکې زموږ سره اساینمنت اپریټرز دي ایکوال پلس ایکوال ماینس ایکوال. اوکې بیا زموږ سره یونری اپریټرز دي انکریمنٹ والا ډیکریمنٹ والا ناٹ اپریټر اینڈ آل لایک دیٹ. صحیح ده. سټریم اپریټرز دي زموږ سره بل زموږ سره دغه اپریټرز دي. اوس بل خبره دار چې یاره نوٹ دلته تاسو لیکل نوٹ some operators like scope resolution operator size up او زموږ سره کوم ternary operators دي دا زموږ سره موږ اورلوډ کول نه شو. صحیح ده. نو دا زموږ سره exceptionals دي په اورلوډینګ کې چې مطلب دا اپریټر موږ اورلوډ کول نه شو. اوس دا اپریټر اورلوډینګ چې کوم ساينټیکس ته موږ ډیسکس کوو. اوکې نو ساينټیکس دي زموږ سره سمپل داري چې سمپل زموږ سره کوم د کلاس نیم یا موږ ولیکو. صحیح ده. کلاس نیم زموږ سره یوزر ډیفاینډ ټایپ دی نو سمپل موږ کلاس نیم ولر دا نه بعد موږ چې کوم دی دا به موږ درې کو د سکوپ ریزولوشن اپریټر دی لپاره غسته لري کله چې موږ اوټ ساید د کلاس ډیکلیئر کو. صحیح ده. نو سمپل موږ د کلاس نیم ول بیا موږ اپریټر ولیکو. صحیح ده. دا زموږ سره اپریټر کوم زموږ سره کیورډ دی دا موږ مست لیکو. د اپریټر په تور باندې کمپایلر ته دلته دا پته لګي دلته زموږ سره کوم د اپریټر اورلوډینګ اپلای شوی. سمپل موږ کلاس نیم ول کو اپریټر ولیکو چې کم اپریټر موږ اورلوډ کول غواړو پلس ماینس ان لایک دیٹ. اوکې سمپل موږ غوړو کو چې ارګومنټس موږ پاس کوو ارګومنټس ولیکو د دی چې کوم باډي دا باډي کې موږ سلیکل غواړو د دې اپریټر اورلوډینګ چې کوم باډي د فای کې زموږ سره کوم سلیکل تاسو غواړئ کوم باډي د کوم سټیټمنټس هغه تاسو لیکلی شئ. صحیح ده. نو هغه موږ کوو دا زموږ سره د ساينټیکس چې موږ سره کلاس نیمي بیا موږ سره اپریټر کیورډ دی بیا چې کوم اپریټر موږ اورلوډ کوو پلس ماینس وټ ایور هغه اپریټر به ولیکو او سمپل کوم ارګومنټ پاس کوو ارګومنټ به پاس کوو دغه باډي به چې کوم دی هغه موږ سګو پایک بس پروګرامینګ یا سټیټمنټس ولیکو. سمپل دا زموږ سره د ساينټیکس شو. سو
اول ځم چې را مونږ راشو او یو پروګرام چې کوم دی هغه ولیکو صحیح ده اوکې I am just doing okay hash okay hash include a stream okay hash include iostream and then using namespace std. My typing is not good but I'm sorry for that. okay main and then موږ چې کوم دی خپل د سی پلس پلس د پروګرام کوم مین کوم سټرکچر چې صحیح دا هغه موږ ولیکو اوس سمپل زه یو کلاس چې کوم دی هغه انټروډیوس کوم په امیر نیم سره په نیم سره په امیر نیم سره زما سره یو کلاس شو په دې کلاس کې زه سره کوم پرایویټلی زه په دې کې پرایویټ اوکې پرایویټلی په دې کې زه کوم په دې کې زه لیټ سپوز یو علم یو انټ علامه انټیجر ټایپ ویریبل علامه ریل او بل زه لیټ سپوز علامه ایمیج اوکې ګور اوس دې پروګرام کار بدای چې زما سره ایمیج ته لکه مطلب زما سره ریل نمبرز دی ایمیجنری نمبرز دی مطلب تاسو کمپلیکس نمبر به تاسو اوریدل نیم اوریدل نو کمپلیکس نمبر زما سره شی کمپلیکس نمبر زما سره کمبینیشن اف ریل ان ایمیجنری نمبرز دی که چرته زه دې کلاس انیم هم کمپلیکس تل کمپلیکس والا متاسو بیا ډېر خپوي شي زما سره کمپلیکس نمبر چې کوم دی کنه تاسو میث کې پته دا میث زما سره کنسپټ دی نو اګزم سره ریل ایمیجنری نمبر سلیکټ سپوز موږ کړه دا ریل ایمیجنری نمبر لپاره پروګرام لیکو صحیح ده چې مطلب زموږ کې موږ ریل د ریل نمبر سره دا غي چې کوم د ایډیشن وکړو او د ایمیجنری نمبر د ایمیجنری سره ایډیشن وکړو یوزینګ د اپریټر لوډینګ کنسپټ صحیح ده سو دین آی ام جست ډوینګ پبلک اکسس سپیسیفای اند دین زه کوم زه علامه بچی د ویشه یو هغه زه یو علامه کمپلیکس شي علم کمپلیکس علامه کنستراکټر صحیح ده ما کنستراکټر واسه اولډ تاسو په درې کنستراکټر نوم د کلاس نوم سره سیمي او د زم سره ریټرن ټایپ مطلب څه هغه نه صحیح ده نو سیمپل د کلاس نیم او هغه مونږ وکړو اوس دا کار کوم چې دلته زه مچیاره زبدي کې یو انټیجر ار او یو انټیجر آی چې کوم دی هغه څه کوم هغه مالته انټروډیوس دلته سمپل کې انیشیالایزیشن کوم چیرې دی ار ته هم زه 0 ور واچم دی ار ویریبل ته آی ویریبل هم زه کوم انیشیالایز کوم بای 0 اوس دې په باډي کې د دې کنستراکټر باډي کې دا کار مونږ کوو چې دا کوم ریل دی صحیح ده دا ریل زه اساین کوم آر ته او زموږ سره چې دا کوم ایمیجنری دی دا زه اساین کوم آی ته اوکې سمپل از دیټ اوس دا کار زموږ سره وشو د کنستراکټر هغه مونږ ولیکو بیا سمپل دلته یو چې کوم دی وایډ ډسپلی وایډ مطلب دا چې د دې فنکشن زموږ سره ریټرن ویلیو یا ریټرن ټایپ نشته سو ویلیو زموږ سره نه ریټرن کوي صحیح ده د ډسپلی فنکشن کار لیټ سپوز زموږ سره دا چې دلته مونږ سمپل کو یو میسج سی اوټ او دې کوم غلط سپوز هم سره چې کوم ریل نمبرز دي دا غي سره دا مونږه 8 کو د چا سره د ایمیجنری نمبر صحیح ده سمپل بل زوري کوم ایمیج او د ایمیجنری نمبر سره سمپل مونږه ریل او ایمیجنری نمبر چې کوم دا غسه کو هغه مونږه 8 کو اند اف لاین بس هم دلته مونږ ورواچو وس خبره مونږه رالا زمونږ چې کوم اپریټر ورلوډینګ دی هغه ته صحیح ده اپریټر ورلوډینګ زموږ سره دا مونږه فقط کوم کلاس ته په کلاس کې بدل نه لیکو کچرته کلاس نه بار ته ولیکو بیا ورته سکوپ ریزولوشن اپریټر واقع سي کې او دا مونږ فرند فنکشن کې هم هغه غستې شو دلته ورته مونږ هغه بیا اساین لینک کولای شو فرند فنکشن هم مونږ هغه اپلای کولای شو پایږي اوکې سو بل لیټس سپوز اوس اپریټر ورلوډینګ هغه علامه نو تاسو مول چار دې زموږ سره کلاس نیم باول مونږ بیا سمپل مونږه د اپریټر چې کوم کیورډ هغه بولګو لیټس سپوز پلس اپریټر چې کوم دی هغه اپلای کوم نو سمپل ما پلس اپریټر واغستو اوس چې کوم پیرامیټر دی هغه ته موږ پاس کوو لیټس سپوز دا کار کوم چې د کمپلیکس زموږ سره د کوم کلاس دی د لزه یو آبجیکټ ډیکلیئر کوم اف وای نیم سره صحیح ده په وای نیم سره د لماسو کو په دې پیرامیټر کې مې پاس کو دا کمپلیکس چې کوم زموږ سره آبجیکټ کلاس دغه مې آبجیکټ کریټ کوم و سمپل دا کار کوم چې د کمپلیکس کلاس لا زه یو بل آبجیکټ کریټ کوم په زی نیم سره صحیح ده پس نیم سره په زی نیم سره او د زی نیم پترو زی ډاټ کال کوم زی ډاټ ریل صحیح ده او دا زی ډاټ ریل زم داري برابر شي زما سره د ریل پلس وای چې زم سره کوم آبجیکټ دی وای ډاټ د وای آبجیکټ پترو باندې د ریل دغه چې کوم دا مې کال کو سمپل زی ډاټ ایم ایچ پترو باندې سمپل کال کما ایم ایچ ډاټ آی ډاټ ایم ایچ سوري آی مونږ راغسته زی مونږ راغسته وای سوري وای اوکې پلس وای ډاټ امیج وس تاسو په کوم ډزنټ میټر صحیح ده او سمپل بچ کوم د مونږه ریټرن کوزي اوکې ها وګوره وس تلته مونږ د ښکارو کو سمپل کنه پر اپریټر کې سمپل اپریټر نمخ کې د کلاس نیم لګو
بیا سیمپل مونږه اپریټر کیورډ واغستو او دلته مونږه کوم اپریټر چې ورلوډ کوو اپریټر مونږ واغست. د دې پیرامیټر کې سیمپل دغه کمپلیکس کلاس لپاره ما یو آبجیکټ چې کوم دی هغه څه کو هغه ډیکلیئر کو. د دې په باډي کې سیمپل ما بیا د دې کمپلیکس کلاس لپاره یو سیکنډ آبجیکټ چې کوم دی هغه څه کو هغه می ډیکلیئر کو. او زم چې د دې زی په تور باندې ما دغه ریل چې زموږ سره کوم ممبر دی د کلاس ممبر دی صحیح ده کوم زموږ سره ډیټا ممبر دی هغه ما څه کو هغه ما کال کو. زم چې د زی ډاټ ریل چې کله کال کوم د زموږ سره د څه برابرۍ د زموږ سره برابرۍ د ریل پلس د وای په تور باندې بیا ما ریل کال کړی دی نو د زد ډاټ ریل مطلب د زد آبجیکټ په تور چې کله موږ ریل کال کو ریل ډیټا ممبر اب کال کو نظم سره د برابرۍ د ریل پلس وای ډاټ ریل صحیح د سیمپل دا سیستم سره چې کوم ایمیج ډیټا ممبر دی دا چې کله موږ زد په تور کال کو دا موږ برابر کو چیرې ایمیج پلس وای ډاټ ایمیج صحیح نو دا زموږ سره سیمپل د اپریټر اورلوډینګ هغه ساينټیکس او د باډي شو سیمپل از دیټ داس راکټ ساينس پکې نشته. اوس زمونږ کار بالکل هغه کمپلیټ شو مونږ اپریټر اورلوډینګ ځان مکمل چې کوم دی هغه تیار کو. اوس دا کار کوم چې دا کوم امیر خو مونږ نه دی کوم زموږ سره کمپلیکس دا کوم کمپلیکس کلاس چې دی د دې لپاره سپوز ما یو آبجیکټ ا ډیکلیئر کو یو می د دې لپاره دا سیمپل بدلاین دا سی کاپی کما کنټرول سی اینڈ هیر کنټرول وی صحیح ده. د دې لپاره د زموږ سره یو آبجیکټ لیټس سپوز ما بی کریټ کو او د زموږ سره یو آبجیکټ سی شو. اوس په دې آبجیکټ ا نظر پاس کوم سیتی پاس کوم دلته موږ ګول الریډي تاسو د بدامه مخکې ډیټیل سره ډیسکس کړی تاسو پوه شئ چې زموږ سره کنسټرکټر چې کوم دی هغه بای ډیفالت زموږ سره رن کیږي کله چې موږ د یو کلاس لپاره آبجیکټ ډیکلیئر کو په کوم کلاس کې چې زموږ سره یو کنسټرکټر چې کوم دی ډیفاین شون دا کلاس لپاره چې کله موږ آبجیکټ ډیکلیئر کو ډایرکټ زموږ سره اونلی کلاس کې کنسټرکټر زموږ سره کال کیږي. نو زموږ سره چې کله د کمپلیکس کلاس لپاره ما آبجیکټ ډیکلیئر کو نو ډایرکټ زموږ سره دا کمپلیکس کنسټرکټر کال شو دا کارو کې چې زموږ سره چې کوم ار دی کوم نیو منګه واغستو یو ویریبل هغه تم سره انیشلایزیشن یو کو بای 0 او بیا سیمپل زموږ سره دا سکر د دوانه دی بل ایکوال چې مطلب ریل د ار او ایمیج زموږ سره آی صحیح دا زموږ سره کنسټرکټر کال شو نو الریډي زموږ سره کنسټرکټر کال شو. وس زسه چې کنسټرکټر کال شو دلته څه ویلیوز پاس کوم او نه زموږ سره سپوز زموږ سره یو نمبر دی ریل صحیح دا ریل نمبر لیټس سپوز زموږ سره 66 او ایمیجنری نمبر زموږ سره لیټس سپوز دی 10 صحیح دا سی بیا د بی کلاس نه پاس کوم لیټس سپوز زموږ سره ریل نمبر 44 دی ان زما سره 90 چې کوم دی د زما سره ایمیجنری نمبر دی. اوس زه غواړم چې دا دوانه چې کوم آبجیکټس موږ دا کوم ویډیوز کوم ارګومنټس پاس کړه دا چې کوم دا آبجیکټس ارګومنټس از اډ کوم دا موږ د اپریټر اورلوډینګ په تر کوو صحیح ده. نو لیټس سپوز ما یو سی دا کمپلیکس کلاس لپاره یو بل آبجیکټ سی ډیکلیئر کو او په دې آبجیکټ سی کې زه غواړم چې د ا او د بی دا ریزلټ د څه کوم دا په کې سٹور کوم صحیح ده. نو آی ام جست ډوینګ لایک سی ایکوالز ټو ا پلس بی اوکې لایک دیٹ and then simple بس د سی کلاس په تر باندې ډیسپلی چې زموږ سره کوم ممبر فنکشن هغه بس کوم هغه بس کال کوم فار showing the output of this all program. so بالکل ایزی پروګرام دی که تاسو ورته وګورئ بیا نو اس پکې هم نشته موږ سیمپل سو کو یو کلاس هم کریټ کو صحیح ده او د دې کلاس لپاره موږ سیمپل پرې کې څه پرایویټ ایکسپایر کې زموږ سره څه پرایویټ ډیټا ممبرز موږ واغستل ریل ایمیج صحیح ده دا سیمپل موږ بیا یو چې کوم دی یو کنسټرکټر واغستو او دغه انیشلایزیشن هم پکې سیمپل وکړو دغه نه بعد موږ سیمپل یو ډیسپلی فنکشن واغستو په دې کې سیمپل موږ دغه ریزلټ لپاره هغه قصه ولیکل صحیح ده. دغه نه بعد سیمپل موږ د اپریټر چې کوم اورلوډینګ کوم باډي کوم ساينټیکس دغه ولیکو او سیمپل موږ په دې کې دوه چې کوم دی یو وای او بل زی چې کوم دی دا دوه آبجیکټس دي او د دې زی آبجیکټ په تر باندې موږ چې کوم دی ریل چې کوم ډیټا ممبر او هم کال کو او بیا دا موږ برابر کو چې ریل زموږ سره چې کوم ډیټ کوم ویریبل پلس یا زموږ سره ویریبل یا ډیټا ممبر تاسو وای پلس د وای په تر باندې بیا موږ د ریل کال کو د دوه ریزلټ موږ راوستو او زی ډاټ ریل تم څه کو هغه ساين کو او سیمپل دا دوه نام داسې وکړو او دغه چې د زی کوم ریزلټ د سره هغه بیرته ریټرن کو صحیح ده. او دغه چې کله موږ ریټرن کو دغه هر څه موږ ته وکړل چې موږ کمپلیکس اډ چې کوم د کمپلیکس کلاس لپاره آبجیکټ په مین فنکشن کې ډیکلیئر کو او سیمپل دغه نم دغه ارګومنټس فرست د ارګومنټس زموږ سره ډایرکټ چې کوم دی رال او دلته زموږ سره چینج شو لکه مطلب دغه 66 راغی ار ته دغه 44 راغی آی ته صحیح ده. دا سی بیا زموږ سره ساري 10 بیا زموږ سره راغی آی ته زموږ سره سیمپل دغه ار چې کوم دی دغه ریل ته زموږ سره فرست ټایم کې اول زموږ 66 راغی او د ایمیج ته یا آی ته زموږ سره 10 راغلی او زموږ سره اوريدي په ایمیج کې پروت دی صحیح ده.
نو اوس دغه کلکولیشن موږ وکړو چې یاره اول زموږ سره ریل تفسیر راغی 90 راغی بیا چې کله د وای په تور باندې موږ کال کوو بیا ورته موږ څو بیا ورته موږ 44 اساین کوو زموږ سره 44 راغی امیج زموږ سره فرست ټایم 10 لکه مطلب اول 10 موږ وکړو فرست د A آبجیکټ په تور باندې د B آبجیکټ په تور باندې ورته موږ هلته 90 هغه څه کو په امیج کې 90 د وای آبجیکټ په تور چې کله موږ کال کوو اوس چې کله دا څه کومه دا دوه ځ کال کومه زموږ سره به ریزلټ صدا قسم راځي صحیح ده سوري ریزلټ به زموږ سره داسې قسم راځي څنګه قسم به راځي لکه ګور اول به د ریل سره جمع کړي دا زموږ سره 100 شي او بیا به زموږ سره چې کوم دلته به راشي پلس او 10 او 90 به زموږ سره 100 شي دا زموږ سره راشي ایوټا صحیح ده ایوټا مین امیجنری نمبر او چې کله دا پروګرام رن کوم دلته ورته مونږ ولیکو operator overloading صحیح ده بالکل 0 error 0 warning اوکې سو زموږ پروګرام تاسو کته شي ریزلټ زموږ سره راغی ریزلټ زموږ سره راغی 110 پلس 100 ایوټا صحیح ده دا هم سره زموږ ریزلټ راغی نو دا زموږ سره 66 او 44 110 راځي نه چې زموږ سره 100 راځي صحیح ده نو سیمپل کوم غواړو دا زموږ سره 100 راشي نو سیمپل دا بیا موږ را 54 کو صحیح ده نو زموږ سره زموږ راشي 100 پلس 100 ایوټا سو دا زموږ سره اپریټر اورلوډینګ او تاسو 98 یار اوکې 56 مېس کو زما ډېر ښه دی پته نه لګي ځین ټایم کې یا خو پته نه لګي کلاس ټایم کې اوکې 100 پلس 100 ایوټا اوکې سو دا زموږ سره وو اپریټر اورلوډینګ امید لرم چې تاسو په ښه طریقه سره پوه شوي چې څنګه موږ یو کمپلیکس کلاس واغستو کمپلیکس کلاس چې کله موږ واغستو پای کې دنه موږ کمپلیکس کنسټرکټر واغستو بیا موږ یو ډسپلی فنکشن او زموږ سره کمپلیکس اپریټر او اپریټر پلس اپریټر موږ ورلوډ کوو ان شاء الله که تاسو غواړئ چې موږ ماینس اپریټر څنګه ورلوډ کوو موږ سره ملټیپلیکیشن اپریټر شو ډیویژن اپریټر شو نو تاسو په کمنټ سیکشن کې ضرور وایئ ان شاء الله په هغه باندې هم کلاس والو امید لرم چې نن کلاس تاسو ډېر زیات خوښ شوي ټایم راکوله یو جهان مننه او تاسو ته کمپایل ټایم فل مارز په ډیټیل سره ما ډیسکس کو صحیح ده سو تھینکس فار واچینګ ځکه چې حالت کمپایل ټایم فل مارز کې مونږه فنکشن اورلوډینګ او اپریټر اورلوډینګ